سلامونه ملګرو، زه څخه یو ځل بیا تاسو د څخه سکلز یوټیوب چینل لخوا حاضر شوی یم. نننۍ ویډیو ډېره زبردسته ویډیو ده. په دې ویډیو کې به تاسو ته ښایم چې که تاسو ته چېرته په وټساپ کې یو چا میسج وکړ، هغه میسج تاسو راواخلئ په ټکسټ باندې یې کنورټ کړئ. یعنې تاسو ته چا میسج وکړ، هغه میسج تاسو ته په لیکلو ولیکل شي. دغه به څنګه کوئ په دې ویډیو کې به تاسو ته مکمله طریقه ښایم. مخکې د دې چې ویډیو شروع کړم لازماً زموږ وسهان سکلز یوټیوب چینل سبسکرایب او بل نښان ووهئ، هلته یې واړوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسېږي. زموږ د معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. راځئ دا ویډیو په طرف. نو دلته انګلیسي ژبه پکې موجوده ده، سپانوي ژبه پکې موجوده ده او پرتګالي ژبه پکې موجوده ده، کومه چې برازیل کې ویل کېږي کنه، او بل روسي ژبه رشه کومه کنه روسي ژبه چې ده هغه دلته موجوده ده. دغه ژبې څنګه کولی شي که په دې ژبه څلور ژبه چا میسج درته وکړه دغه ستا ټکسټ ته کنورټ کېږي کنه، ټکسټ ته اړول کېږي. شاید په راتلونکي وختونو کې فارسي او پښتو ژبه هم پکې شاملې شي، خو یا دا نورې ژبې هم پاتې دي لکه اردو عربي کنه، دا خو نړیوالې ژبې دي. نو یو څه وخت به ونیسي خو شاید راتلونکي اپډیټونو کې دا هم ترسره شي. خو زه بیا تاسو خبروم انشاءالله همدغه ویسخن سکلز نه بیا معلومات درکوم که کومه ژبه پکې اضافه شوه. نو تاسو به اوس دغه څنګه فعالوئ؟ را به شئ دلته بیک به شئ، تاسو پاس سیټینګ ګورئ، 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته سیټینګز ګورئ، سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته به تاسو راشئ چارټس به پیدا کړئ، چارټس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته به تاسو دلته څنګه وکئ، دلته به تاسو لاندې راشئ، دغه ځای وګورئ ټرانسکریپټ لانګویج، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو در سره ډاونلوډ کړئ. 1.6 MB په دغه ځای کې وهي ما ډاونلوډ کړی، تاسو به یې در سره ډاونلوډ کړئ. کله چې ډاونلوډ شو نو د دې ژبې نه به یوه ژبه ورته انتخاب کړئ. هر کله مو چې ژبه انتخاب کړه اوس تاسو ته ښایم چې څنګه به دغه اړوئ. را به شئ مثلا زه دلته زما دغه بل وټساپ ته زه دغه ته راځم، اوس دلته میسج ته راځم. نو کله چې دلته میسج ته راغلم اوس دلته یو وایس پرېږدم ښه. نو تاسو مثلا دغه میسج اوس دلته ولیږئ ښه. دغه میسج چې کله ورسېد دغه میسج به تاسو د ګوتې په زور سره کلک ونیسئ، پاس 3 ډاټس ګورئ دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو وګورئ ټرانسکرایب، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به لږ انتظار شئ، لاندې وګورئ هلو ګایز کین یو give me information about technology the give. اوس دغه میسج لاندې تاسو وګورئ د تاسو ته وژباړل شو. نو دا ډول میسیجونه څنګه کولی شئ تاسو یې ژباړلی شئ پر همدغه وټساپ باندې. نو که چېرته تاسو د کوم استادانو یا د بل چا سره که نه ځینې محصلین یا شاګردان وي هغه د استادانو سره وټساپ ګروپونو کې وي د انګلیسي برخه وي، بس هغه په انګلیسي میسج ورته پرېږدي. نور که شاګرد پوهېږي پوه به شي که نه پوهېږي هسې هم نه پوهېږي که نه. د افغانستان همدغه حالات دي. نو دلته تاسو چې کله دغه سیستم فعاله کړئ په دغه سیستم کې بیا تاسو کولی شئ چې دا ډول د میسج تاسو لیکنې ته وژباړئ. بیا تاسو کولی شئ چې په بېلابېلو ډکشنریانو یا بل څه باندې وژباړئ او یا خپله پرې پوه شئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې. داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازماً وي سخان سکلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.